بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې زمونږ کوم سبق ته د سورة البقرې د دویمې سپارې آیات نمبر 155 خوانواله تر 158 نمبر آیات پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولنبلونكم او خامخا امتحان کوم پتا سباندی بشيء من الخوف پیوشی سرا دیری والجوع او دلوگی ونقص من الاموال والانفس والثمرات او د کموالی د مالونو او د نفسونو او د میونا. وبشر الصابرین او زیر ورکا صبرنا کتا. الذين اذا اصابتهم مصیبه آغا کسان کله چې ورسیږي دیته مصیبت قالو انا لله وای دی یقینا موږ د الله یو و انا الیه راجعون او یقینا موږ دی الله ته واپس کیدونکیو. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دغه کسان په دای باندې شاباسه دې د طرف د رب د دینا ورحمه او مهربانی. واولئک هم المهتدون او دغه کسان هم د سملار مندون کی. ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا او مروه ډیرای د عزت مندو نه خود الله ندی. فمن حج البیت پس چا چې حج کو د بیت الله او اعتمر یا عمر اکړه فلا جناح علیه نو نشته دی گناہ په هغه باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي د دې دواړو ډیرو. ومن تطوع خیرا او چا چې زیاته کړه نیکي فإن الله شاکر علیم پس یقینا الله قبلون کے د اعمالو علیم پوهه ده.